درنو لیدونکو سلامونه وړاندې کوم او د امریکا غږ د پښتو فیسبوک پاڼه باندې د انګلیسي ژبې د اصطلاحاتو زده کړې دغه خبرونې ته ښه راغلاست. زه ایوب خاورین یم او اشلی تامسن زموږ سره ده. نن به هڅه وکړو چې له دې انګلیسي اصطلاحات زده کړو. So Ashley, welcome to Afghanistan Facebook Pashto. And what do you have for us today? So today we will be learning a few idioms that come from baseball, America's sport. You're very proud of it. Baseball, not me so much, but as a country, yes, baseball is very popular here, as well as a few other countries. And a few other games as well. Yes. Plus, in addition to baseball. Yes. Ashley Thompson وایي چې نن ما تاسو ته درې څلور اصطلاحات راوړي دي چې هغه د امریکایي لوبې بیسبال له ډګره راوتلي دي، یعنی هلته استعمالیږي. بیسبال د امریکا دلته ما دا ټوکه ورسره وکړه چې ته په دې ډېر افتخار کوې، د بیسبال لوبې سره دلته ډېر مینوال لري د بیسبال لوبه. او دی ویل چې زه دومره ډېر نه، خو د هیواد په توګه د هیواد په کچه په بیسبال باندې دلته د دې هیواد لوبه ده. نو د دې لوبې له ډګره کوم اصطلاحات راوړي دي؟ What are those idioms from the baseball field? Yes, so there are a lot, but we will learn 3 today. And before we start, we can define or explain 3 baseball words. So the first one, is ball. You hit the ball with a bat. وای تر دې وړاندې چې دغه اصطلاحات زه درته تشریح کړم یا ووایم، 3 لغات د دې لوبې په اړه باید موږ زده کړو. بال، پنډوسکی، توپ، مړی. بال خپله بال یو توپ، او بیټ چې په کرکټ کې هم استفاده کیږي، همدغه سیم بیټ د کرکټ لیګ پلني او دغسې وږدي. What is the third one? We have one more. Base. Oh, base. Base. There are 3 bases. First base, second base, third base, and then the home plate. So those are... د دې لوبې اصطلاحات د 3 شیان باید زده کړو چې تر څو هغه اصطلاحات زده کړو. نو یو بال سو، توپ، بال، او دوم بیٹ، او دریم بیس ده. بیس د لوبې د بیسبال لوبې په ډګر کې، په میدان کې 3 بیسونه وي، 3 اډې وي. اډه هم ورته ویلی سي او بیس هم ورته ویلی سي، یعنی 3 ځایه وي په دې ډګر کې. یو څلورم ځای، هغه تر ټولو مهم ځای، هغه کور وي یا هوم دوی ورته وایي. نو دغه 3 لغاته، توپ، بیٹ او بیس، بیا له دې نه وروسته اوس د دې نه څنګه اصطلاحات جوړ سوي دي او څنګه استعماله کیږي. Yes, so we got the 3. One more. Ballpark is where the games are played. 2 teams play in a ballpark. So it's one word. بال پارک، یعنی بال او پارک. پارک موږ هم پارک استفاده کوو، په افغانستان کې هم استعمالیږي. او بال همدغه د لوبې بال. بال پارک دواړه سره یو ځای کې یو لغت یې جوړیږي، او بال پارک هغه ځای ته وایي چې چیرته د بیسبال لوبه کیږي. So now we can move on to the first expression, which is on the ball. On the ball. 3 easy words, right? Very easy. Yes. So on په یو چیشي باندې یا په یو چیشي ته د بال، توپ، دا خو تاسې
ډېر اورېدلی نو on the ball یعنی په دغه بال باندې اوس چې د دې معنا څه ده یا دا په کومو وختونو کې په څه ډول حالت کې استعمالیږي اشلی به موږ ته ووایي where do I use this on the ball So on the ball means we use this to describe a person who is very intelligent and who does a good job at whatever he or she does, whether it is in school or at work or just with Is it close to on the point or on point? On point. Well, not so much. On the ball means a little bit more at the moment. At the moment and yes, focus. in that task. In whatever you are trying to do. So, sure. Wow, you are really on the ball. You finished the book. I see. You wrote the report. I see. Yes. Okay. Ashley وایي سي on the ball چونکې دغه د لوبې له ډګره دا اصطلاح راوتلې ده هلته یو څوک چې ښه لوبه کوي په خپل کار سرته ورسوي خپل مسؤلیت ادا کړي له یو بیسه بل بیس ته منډه کړي نو همدغه اصطلاح له لوبې نه د باندې هم استعمالیږي چې یو څوک په خپل کار کې موفق وي بریالی وي ښه یې وکړي او هغه ته موږ ویلی سو چې you are on the ball یعنې ته بلکل په سمه لار یې او متوجه یې تکړه یې بریالی یې Can I try to do this again? Sure. So, we're having some technical difficulties. هڅه کوو چې دا فکر کوم تاسو ته دا سلاید شو یا on the ball نه درښکاري خو که په هر صورت on the ball د اسانو دریو لغاتو نه جوړه شوې اصطلاح ده د لوبې له ډګره راوتلې اصطلاح ده او موږ اشلی معنا کړه چې دا د یو څوک چې په یو کار کې په هغه وخت کې بریالی وي وویلی چې بلکل سم رواني پر ځای باندې د خپل کار وکړو یا ښه دې وکړ نو ورته ویلی سو چې you are right on the ball. Yes. We right now are not on the ball. We are not on the ball because we are having some technical difficulties. No, کولی سي چې همدا بیرته موږ ته وویستي چې تاسې on the ball نه یاستئ ځکه د تخنیکي ستونزه لرو ستاسو ته موږ هڅه کوو چې هغه سلاید شو درښکاره کړو ښکاري By the way, we are in an election season, so they can't see us. That got us. They can't see us at all. I can't. تاسې نه وینئ on the ball. I don't know what to do. We'll let's see, but no, we will come soon. They do see us. We are good. Yeah, but it's just this long introduction. I don't know. If you. All right. In 1 minute. There we go. Okay. It plays the TV Ashna before we are back. So we have given you a good example of people who are not on the ball. On the ball لکه څنګه چې اشلی تشریح کړی یو څوک چې په خپل کار کې موفق وي بریالی وي ښه وکړي په هغه وخت باندې ورته ویلی شو چې you are on the ball او اشلی همدغه اصطلاح معکوسا د یو not په اضافه کولو د ځان په اړه استفاده کړه چې we are not on the ball موږ په خپل کار کې یعنی همدا اوس موږ سم کار نه کوو نو موږ ورته متوجه نه وو یا مو ستونزه درلودله we are not on the ball دواړه صورت حالتو کې تاسې استفاده کولی سئ on the ball چې د بیسبال د لوبې له ډګره راوتلې اصطلاح ده په عادي ژوند کې هم استعمالیږي
او یو څوک چې خپل کار کې موافقه وي. I think we can move on to the next one. Okay. So remember, we learned the word base. So there are 3 bases that the players run to after they hit the ball. So the next expression is cover all your bases. Bases. Yes. Ashley د خبرو په پایل کې د ډګر یا د بیسبال د لوبې د میدان په اړه وویل چې هلته 3 بیسونه وي، 3 اډې چې هلته لوبغاړی هغه څوک چې هیټري یا بال چې کله ووهي هغه منډه کې د یو بیس نه بل بیس ته به ځي، د بل بیس نه بل ته ځي، دریم ته ځي. نو دا 3 سره په عین حال کې کور سوي یو لوبغاړی به د 3 کې ولاړ وي. دغه اصطلاح چې ده دومه اصطلاح cover, simple word to cover. To cover all your bases یعنی خپل ټولي اډې ساتنه، د خپل ټولو اډو ساتنه دای معنا ده. So what does it mean really? معناوي خو د لغاتو آسانه دي. cover پټول، ډکول، all ټولي، your دستا خپلي او bases اډې. But the whole thing, yes. So, as we wait to appear again, to cover all your bases means to be well prepared. So you are prepared for any situation. For example, you know, if you are preparing or studying for an exam, you perhaps choose to study everything you have learned in that semester for a final exam. So that is covering all your bases. So you aren't surprised by something that happens. You are prepared for anything. داسې یو حالت چې تا د خپل هدف ته رسیدو لپاره د خپل کار په لړ کې ټول اړخونه سنجولي وي او هغې ټولو حالتونو ته مو آمادګي نیولې وي. چونکې د لوبې له ډګره دغه اصطلاح راوتل ده، هلته یعنې خپل ټولې اډې ساتنه cover all your bases، خپل ټول شاوخوا ته حالات او وضعیت باندې ښه ژور نظر کول او هغه ته آمادګي نیول. همداسې د باندې په عادي ژوند کې هم د بیلګې په ډول تا د امتحان د یو محصل وضعیت وښودو چې هغه خپل ټول آمادګي نیولي، ټولو هر ډول امتحان دپاره یې تیاری نیولی وي. نو هغه ته موږ ویلی شو چې cover all your bases یعنی هر ډول حالت ته ځان چمتو کړي. Maybe another example or a couple, then we are good. If you are preparing for a presentation, okay? You might try to read over or study a lot of different topics that people might ask you about. Or any challenge that's coming up. Yes. For in an uncertain situations. So somebody is prepared for many different scenarios that might arise. Right. So it just means to be well prepared. Ashley وایي چې د دې معنا د بشپړې آمادګي ده، تیاری نیول ده د هر ډول حالاتو دپاره او د هر چا دپاره دا استفاده کولی سو، د یو سیاستمدار څخه نیولي د یو ژورنالسته پورې تر یو عادي د کورنۍ وضعیت د سنجولو دپاره. یعنی هر څوک چې په خپل ځان د خپل کار په اړه ښه آمادګي ولري، ښه تیاری ولري او هغه ته موږ ویلی شو چې cover all your bases، یعنی ورته ویلی شو چې ځان آماده کړه. د دې معنا به دا وي چې ځان ورته آماده کړه. که بیا داسې ورته جمله کې استفاده کوي چې you have covered all your bases
تا بشپړه آمادګي نیولې ده د دې دپاره. I have covered all my bases. I'm well prepared. Yes. داسې مو ویلی سي or someone needs to cover your bases. نو دغه حالتونه دي د همدې څلورو لغاتو په مخته شاته کولو سره د هر چا دپاره استفاده کولی سي. Okay. The third one. Okay. That was cover all your bases. Yes. Our final one today is in the ballpark. So again, a ballpark is where the games are played. In the ballpark, in په یو شي کې دننه موږ تاسې پوهېږو چې د in معنا دا ده. د ballpark بال خو هغه بال ده، توپ او پارک ده. بال پارک چې سره یو ځای سوی ده، دا هغه د لوبې میدان ته وایي چې چیرته د بیسبال لوبه کېږي. خو in the ballpark د هغه لوبې په میدان کې. اوس د دې اصطلاح د لوبې په ډګر کې خو چې هر څه معنا وي هلته یې د لوبغاړي استعمالوي. دا چې په عادي ژوند کې in the ballpark څنګه استعمالیږي اشلی وراته وایي. So in the ballpark is used when talking about numbers. Often money, the amount of money. So if people are talking about the cost or the price of something, they might guess. And when they guess, they are in the ballpark. They are talking about a ballpark figure, ballpark cost. So it just means a guess about That's how much. That's close or in the circle or outside the circle. It means close in the circle, but it's kind of a big guess. A big range. You're in the ballpark. All right. Ashley وایي سي دا په هغه حالت کې استعمالیږي چې یو څوک یو حدس وایي یا یو اندازه‌ګیري کوي یا تخمین د یو شي د قیمت په اړه وایي یا د بل شي د په اړه چې هغه هم زه وروسته پوښتنه ځینې کوم. او ته ورته ویلی شي چې ته په هغه بال پارک کې، یعنی ته په دایره کې یې، ورنږدې یې. که ناټ ورسره کړو، که یو څوک داسې یوه خبره وکړي چې هغه له حقیقته ډېره لرې، نو یو ناټ ورسره کوي او ورته ویلی شي چې you are not even in the ballpark. Yes. Just by adding a nod, yes. You can say if somebody is talking way out of the ballpark. Yes, there is. We do have expressions like that too. Yeah, you're not even in the ballpark. Okay. Yeah. So the ballpark, but is it only? I guess it's not only about prices, or it could be on guesses, or when somebody's predicting something, yes, or talking about an issue. Yes, usually it is about cost. So the repairs to the building. So usually it's about negotiate when you're in a bargaining or negotiating. Often yes, okay. But it does not have to be. It just is used when prices are not exactly certain. So the repairs after the hurricane will cost the city a lot of money. The cost will be in the ballpark of $8 million. Yes, in the ballpark of. Around. More or less. Okay. It will cost this amount of money. Ashley وایي سي مثال دا راکو چې مثلا طوفان راغلی و، هریکین یا طوفان سمندري طوفان، یو ښار وران سو، ډېر ویجاړی راغی، نو هلته یو څوک ویلی شي چې د دې بیا رغونه به in the ballpark of 8 million، یعنی شاوخوا $8 میلیونه به مصرف لري. دغه ځای کې استفاده کیږي. او یا هم ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا یوازې دا د راکړې ورکړې په وخت استفاده کیږي او که په نورو ځایونو کې؟ په نورو ځایونو کې استعمالیږي، خو ډېری وخت، اکثریت وخت دا چې کله موږ په ارقامو کې غږیږو، یعنی د نظریو په وخت کې چې یو څوک سیاسي بحث کوي،
چې ته دې خبر ته نږدې نه یې، حتی ته بیخي لرې ولاړې بل طرف ته خبرې کوې، هغه ځایو کې مو وایي صحیح ده. خو ډېر وخت د چې کله موږ په ارقامو کې غږیږو د راکړې ورکړې موضوع وي، د خریداري په وخت کې یو موټر مثلا خراب شوی د مستري ته سړی ورځي to the mechanic, so you go to the mechanic and he gives you a price, but then you can say, well, it ends up maybe in the much ballpark. more expensive than he says, but he or she. But he'll just say, oh, it'll be in the ballpark of $500 to repair this. کله چې هغه مستري تخنیکر درته وایي چې دا به in the ballpark، دا به شاوخوا in the ballpark of $500 به یعنی د $500 شاوخوا کې به. خو actually ټوکه کې وویل چې عموما د موټرو مستریان کومې قیمت یا پیسې درښودلي هغه عموما تر دې ډېرې زیاتې هغه اصلي مصرف. So but these are very interesting and very new for me as well from the baseball field. And I guess if you don't know baseball, you don't know America. Yes. Well, we use these expressions, these three, very often. Are they also many used very often in the field as well? When they're talking about the players or how they're playing or commentary, I mean. Commentary? Usually these are just used outside of the sport, but they just involve vocabulary or ideas that come from the sport. From the sports. I mean, if a player is doing a great job in the game, he's covered all his bases, you can say. He's on the ball today. If he hits really well and catches all the balls, you might hear them say on the ball. actually وایي چې دغه اصطلاحات خو د بیسبال لوبې له میدانه راغلي دي، یعنی جوړ شوي هلته دي، خو هلته په خپله ډېر کم استفاده کیږي. د لوبغاړو په اړه خپله دا کم ویل کیږي چې in the ballpark you cover all your bases or what was the first one? On the ballpark. ball. On the ball. Yes. خو د باندې په عادي ژوند کې دغه اصطلاحات ډېر عام دي او ډېر زیات پکارېږي او ډېر زیات استعمالېږي. Should we look at the comments from our sure. friends? Quickly, maybe with some geniuses have found the opposites, or I would say the same in Pashto as well. Oh yes, maybe some cricket or some sort of expressions from other popular sports. Could be. Someone said I'm cool as a cucumber. I think we learned that. We taught that phrase a few weeks ago. I see. So cool as a cucumber means very calm. Well, there are 95 comments so far. In the ballpark. Oh. So here's a question from Mirwais Khan. And he says, if I could ask you, the teacher, and say, how do we say in English that which number is the president? Like the next president is what number? How do you say that in English? It's not related to this, but this has been a question posed to me as well several times by our audience. The 45th president? So how do you pose that as a question when you're asking someone which number is President Obama? How would you say that? Yes. So how would you say that? Which number is President Obama is fine. That is correct. Okay. So and he actually puts the President Ashraf Ghani in it anyway. So the question is, it's okay when you say which number is the president and then the name. Yes. Okay. No, ویلی شي چې دوی لیکلي دي چې اشرف غني څوم رئیس جمهور ده. Which number is President اشرف غني. دا چې کله خلک ورسره عادي سي چې جمهور رئیسان هم دغسې په نمبر یي او د هر جمهور رئیس یو نمبر ده، بیا دا سوالم ډېر غیر عادي پوښتنه نه ښکاري او غیر معنوسه نه ښکاري، بیا سړی ورسره معنوسېږي. دلته په امریکا کې دا ډېر مروجه خبره ده. جمهور رئیس 440م 540م 440م نو ویلی شو چې which number is President Ashraf Ghani
or which number is President Obama. See? And number? there's which number? Well, President in the ballpark. I've been living in Sweden 3 years. So Peter Parker, somebody in the ballpark. I have been living. Probably I couldn't. I have been explain it living in Sweden in the ballpark of 3 years. In the ballpark of, I think they got it around 3 years. No, but this is I don't think we can use it in this sense. If you did say that, we would understand what you meant. Because Okay. you can't remember or you don't exactly know how long you have been there. Right. Although most people do know how long they've lived somewhere. So Okay. But it's used when you really are just guessing and estimating because you cannot exactly know the number. So when you are talking about how long you have lived somewhere, you know the exact. So you in this case you would say I have been living in Sweden for around 3 years. So ویلې چې دلته دا راوند ټکی وایي ډېر ښه لګېږي او ډېر ښه په ځای ده خو بال پارک هم ویلی سي اما بیا هم عام نه ده. Your estimate is not in the ballpark, please. Yeah, that's correct. Yeah, دا سم ده. Let's say the name Noor Ashna. Noor Ashna. Very good. That was a good one. And then yes, so you can say Wahidullah Omar. Mm-hmm. How much is the ballpark cost or the ballpark estimate? How much, not many. Yes. عمر صاحب وای بالکل داسې ویلی شي خو د many پر ځای باندې much استفاده کوي. much how much in the ballpark cost جمله یا سوال سم ده استفاده کیږي. So yeah. Yes, the topic today was baseball related terms and expressions. But used in anywhere, any situation. Any situation. درې اصطلاحات موږ نن زده کړل. I think we should wrap up. Yes. درنو لیدونکو د بیسبال له ډګر څخه راوتلي درې اصطلاحات in the ballpark, on the ball او cover all your bases. دا درې د میدان څخه راوتلي دي خو د باندې په عادي ژوند کې استفاده کیږي. که تاسو اوس فیسبوک لایو چالان کړئ زموږ دغه د نن ورځې خپرونه که مو واورېدله دغه اصطلاحات به زده کړئ چې دوی چېرته استعمالېږي. Ashley, thank you very much. Thank you. And oh yes, the World Series of baseball is coming up soon, so that is the reason for the topic. Series of baseball is coming soon. دلته ډېر خلک لیوالي ورته خوشحالي په امریکا کې د بیسبال خپل یو سیزني. So the season is coming up. The final games. The final game. خو ټول کال کېږي اما چې کله دغه د ایالتونو ترمنځ لوبي یا دلته د ایالتونو خپل ټیمونو په نوم یادېږي د ایالتونو ترمنځ نه وي بلکې هغه د ټیمونو ترمنځ وي تجارتي لوبي. د امریکا داسې څوک نه وي چې دا لوبه نه ګوري اکثریت خلک. نو دغه اشلی هم په همدې ارتباط نن د بیسبال اصطلاحات راټول کړي دي چونکې د بیسبال لوبې را روانې دي. Thank you all. We'll have some election phrases. I know some people have asked what certain expressions that Hillary and many of those. Donald have been saying. Yes. I have many of those and we will be talking in the debate. Yeah, well. Yes. Yeah, we'll next time. تر بیا پورې خدای پامان. Bye.